بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قدرمن دوستانو، په دې هیله یم چې روغ جوړ اوسئ. نن زموږ او ستاسې په فوټوشاپ کې درس چې دی په اجسټمنټ لایر باندې ده. که تاسې چېرته په پریمیر کې کار کړی اوسئ، کله چې موږ او تاسې یو ویډیو ایډیټ کوو او هلته موږ سره مختلفې صحنې واوسیږي، نو موږ که کوم برایټنس زیاتوو یا کموو یا کانټراسټ زیاتوو کموو او یا هم نور افیکټونه پې اپلای کوو، نو هر یو صحنې دپاره خو موږ جلا جلا نشو راتلی چې هر یو باندې جلا جلا کار وکړو. په یوازې موږ او تاسې یو اجسټمنټ لایر اخلو او په هماغه اجسټمنټ لایر باندې موږ او تاسې ټول افیکټونه اپلای کوو، په ټولو صحنو باندې هغه اتوماتیک ډول باندې اپلای کیږي. دغه کار موږ او تاسې په فوټوشاپ کې هم کولی شو. ګورې ما سره دغه یو بیکګراوند ما ایجاد که او همدا ډول مختلف لایرز دي ما سره و. هر لایر با یو لایر کې مې لیکنه کړې، بل کې مې عکس راوړی، بل کې مې عکس راوړی. نو دغه ټول لایرز دي ما سره. زه غواړم چې یو اجسټمنټ په دې باندې اپلای کړم، که زه کوم تغییر په یو کې راولم، په هماغه اجسټمنټ لایر کې راولم، په ټولو کې تغییر راشي. نو دا کار موږ څنګه کولی شو؟ تاسې سمپل کولی شئ چې راشئ دلته اجسټمنټ ته. که تاسې سره نو تاسې د وینډو د طریقې ځان ته څنګه کولی شئ اجسټمنټ لایر راوستلی شئ. فرض که اجسټمنټ لایر زه غواړم اپلای کړم، څه شی اپلای کول غواړئ؟ برایټنس. زه سمپل راځم، دلته به زه موف ټول راواخلم، دلته به یو کلیک وکړم چې دا مکمل لایرز ما سره انسلیکټ شي. له دې وروسته اجسټمنټ لایر باندې سمپل یو کلیک کوم. چې کله مې یو کلیک وکړ دوستانو وګورئ دلته موږ سره یو لایر څنګه شو اضافه شولو. اوس که زه چېرته برایټنس یا کانټراسټ کموم او زیاتوم، دا په دغه لاندې ټول لایرز باندې اپلای کیږي ځکه دا اجسټمنټ لایر ده. ګورئ زه برایټنس کموم، چې کمې کم ګورئ په ټولو باندې څنګه کیږي کمیږي. که زیاتوم هم په ټولو باندې اپلای کیږي. ګورئ په ټولو باندې اپلای شو. همدا ډول که زه چېرته راشم کانټراسټ کم او زیات کړم، ګورئ کانټراسټ زه کموم، زیاتوم او کموم، دا څنګه کیږي؟ په ټولو باندې اپلای کیږي. نو په اډوب پریمیر کې چې موږ سره کوم اجسټمنټ لایر و، هغه اجسټمنټ لایر په دغه شکل موږ او تاسې کولی شو چې فوټوشاپ کې هم اپلای کړو. فرض که دا یو د کانټراسټ اجسټمنټ لایر ما اپلای کړ. فرض که راځم اجسټمنټ لایر ته بل یو چې زه اپلای کول غواړم، فرض که دې باندې کلیک کوم، موږ سره دا ګریډینټ ده. ګورئ ګریډینټ ما پې اپلای کړ. بیا دلته کولی شو چې موږ او تاسې څه وکړو؟ تغییرات پکې راولو. هر ډول ګریډینټ ستاسې په کار نو کولی شئ چې په دې شکل تغییرات پکې هم راولئ. همدا ډول مختلف لایر اجسټمنټ لایرز اپشنونه دي. دلته موږ سره کانټراسټ اضافه کوئ، برایټنس اضافه کوئ، ګریډینټ ورکوئ، او یا هم کرفز راځي، کرف اپلای کوم. ګورئ کرف هم اپلای شو. له دې ځایه هم موږ تاسې تغییرات پکې راوستلی شو. که چېرته ستاسې بیا اجسټمنټ لایر په کار نو کوم اجسټمنټ مو ډیلیټوو، نو سمپل تاسې راشئ په هماغه باندې کلیک وکړئ او په کیبورډ کې ډیلیټ پریس کړئ. چې کله مو ډیلیټ پریس کړلو نو هغه کوم اجسټمنټ چې تاسې ورته انتخاب کړی دی هغه موږ کولی شو څنګه کړو؟ ډیلیټ یې کړو. نو دا ټول ما انتخاب کړلو او ټول مې ډیلیټ کړلو. نو په دغه شکل باندې موږ دوستانو کولی شو چې په مختلف لایرز باندې یو اجسټمنټ لایر اضافه کړو چې په ټولو باندې اپلای شي. بل موږ سره ګورئ لایر سټایل ده. کله هم چې موږ تاسې راځو، فرض که دغه ممتاز اکاډمي ما لیکلی ده، په داسې کې ډبل کلیک چې زه وکړم په همدغه لایر باندې ما سره لایر سټایل خلاصیږي. کله چې ما سره لایر سټایل اوپن شو، لومړی موږ سره دلته سټایل ده. چې کله هم زه په سټایل باندې کلیک وکړم، څه ډول سټایل غواړئ چې دی خپل لیکنې ته ورکړي؟ فرض که دا ډول غواړم، ګورئ تغییر پکې راغی، یا دا ډول غواړم، صحیح ده، یا هم دغه ډول غواړم. هر ډول چې تاسې غواړئ، دغه فولډرونو کې مختلف سټایلونه دي. هر سټایل چې تاسې ورته انتخابوئ نو هماغه سټایل څنګه کیږي؟ پې اپلای کیږي. نو مختلف فولډرونه دي. فرض که فیبریک ته راځم، دې کې موږ سره وګورئ دا ډیزاینونه دي. دا یو ډیزاین دی، دا یو ډیزاین ده. هر یو چې ستاسې خوښه و له سټایل څخه یې موږ کولی شو چې څنګه کړو؟ اپلای کړو. نو که چېرته مو په کار نو دغلته چې دغه کم کراس علامه ده په دې باندې کلیک وکړئ نو هغه څنګه کیږي؟
کوم سټایل چې تاسو په اپلای کړی هغه بیرته خپل نارمل حالت ته راځي او سټایل ترې لرې کیږي. نو په سټایل کې موږ تاسو دا کار کولی شو که هغه موږ سره ټیکس اوسیږي یا پکچر اوسیږي که هر څه اوسیږي چې تاسو غواړئ چې سټایل ورته ورکړئ نو دلته دغه فولډرونو کې موږ سره مختلف سټایلز دي دا په اپلای کولی شئ. بل موږ سره بلینډینګ اپشنز دي. کله چې زه بلینډینګ اپشنز ته راځم له دې څخه وروسته بلینډ موډ د موږ سره دلته ډیر زیات مختلف فلټرونه دي. هر ډول فلټر چې تاسو خوښه کولی شئ چې څنګه کې اپلای کړئ. فرض کړه دا زمونږ خوښه ده به کولی شئ چې اوپیسیټي کم او زیات کړئ. همدا ډول کولی شئ چې فیل اوپیسیټي کم او زیات کړئ او له دې ځایه هم کولی شئ چې څنګه وکړئ تغییرات پکې راولئ. له دې ځایه هم کولی شئ چې تغییرات پکې راولئ. بعضې تغییرات دلته دي ټیکس باندې صحیح نه اپلای کېږي هغه عکس پورې مربوط وي. بعضې داسې چې د عکس پورې مربوط وي په ټیکس نه اپلای کېږي. زه بیرته راځم چې ورته انتخابوم نارمل ورته انتخابوم. نو دا موږ سره بلینډینګ اپشنز دي. نو هر ډول فلټر او هر ډول بلینډینګ موډ چې ستاسو په کار تاسو کولی شئ چې له دې ځایه په خپل یو لایر باندې البته سلیکټ شوی لایر باندې څنګه کې اپلای کړئ. بل موږ سره بیویل ان امبوس ده. کله چې بیویل ان امبوس ته راشم دلته ما سره لومړی سټایل ده. څه ډول سټایل غواړئ؟ زه ورته وایم امبوس. ګورئ دا موږ سره امبوس سټایل ده. همدا ډول که زه ورته دا سټایل انتخاب کوم دا موږ سره دغه ډول سټایل ده. که سټوک امبوس انتخاب کوم دا موږ سره دا ډول سټایل ده. بیا کولی شو چې دلته سموت یې کو او یا چیسل هارډ یې کو. ګورئ دا به تاسو ته هله معلوم شي چې زه دا لږ زوم کومه. زه به دا لږ تاسو ته زوم کومه. ګورئ دا به زه دغومره زوم کوم. اوس ډبل کلیک په دې لایر باندې کوم چې لایر سټایل ماته خلاص شي. دا چې ما سره اوپن شو اوس راځم بیویل ان امبوس ته. ګورئ دوستانو دلته تغییر راغی. که زه چېرته راشم ورته انتخاب کوم چې چیسل هارډ تاسې وګورئ تغییر ته اوس متوجه کېږئ. ګورئ چې تغییر پکې راغی. همدا ډول راځم ورته چیسل سافټ انتخابوم. دا سافټ حالت کې موږ تاسو ته شو کوي. بیا دا کولی شو چې ډیپ یې څنګه کو کم او زیات کړو له دې ځای څخه. ګورئ دا تیره ځایونه دا کمولی او زیاتولی شو. همدا ډول ډایرکشن یې فرض کړه له کومې خوا څخه غواړئ د ډاون خوا څخه غواړئ که د اپ خوا څخه نو دا کار هم کولی شو. سایز یې هم کولی شو چې څنګه کو کم او زیات کو. نو دا یې هم د سایز سافټن یې هم کولی شو چې موږ او تاسې کم او زیات کړو له دې ځایه. بل موږ سره شیډینګ دی. شیډینګ موږ سره څه کار کوي؟ ګورئ ما سره انګل دی. که زه دغه شیډینګ ورته انتخاب کړم ما سره چې دا کم شیډینګ دی هغه په دغه څومره اندازې باندې غواړئ چې تغییر کړي. انګل تاسې ورته ورکړئ په هماغه اندازې موږ کولی شو چې څنګه کو تغییر کړو. دې کې موږ تاسو ته پریویو هم ښایي. ګورئ هر څومره چې تغییر موږ تاسې د شیډینګ غواړو یا له هرې خوا څخه یې غواړو له هماغه خوا څخه څنګه کېږي پې تغییر راځي او اپلای کېږي پې. که یوز ګلوبل لایټ ورته آف کړم ګورئ هغه کم لایټ چې دی ترې ورکېږي او که ورته آن کړم نو په دغه حالت کې راځي. بل هم موږ سره ګلاس کانټیر دی. کله چې په دې باندې زه کلیک وکړم نو دلته هم څه ډیزاینونه دي. هر یو ډیزاین چې په دې لیکنې اپلای کول غواړئ د دې ځای کولی شو چې اپلای کو. ګورئ دا هر یو چې ستاسو خوښه وه له دې ځای کولی شو څه کو اپلای کو. بیا په دې ځای کې هم موږ تاسې هایلایټ موډ دی. هایلایټ څه ډول غواړئ چې تاسو سره واوسیږي په دغه شکل باندې غواړئ ډیزالف غواړئ او همدا ډول مختلف اپشنونه لري. نو هر یو چې ستاسو په خوښه او ستاسو په ډیزاین کې ښه ښکاره کېده بیا هماغه ورته پرېږدئ. شیډو موډ د شیډو موډ څه ډول غواړئ دلته چې کلیک وکړئ موږ سره مختلف اپشنونه راځي. نو شیډو موډ هم ورته تغییرولی شو. همدا ډول بل راځو موږ سره بیویل هم زه څنګه کوم چک دی نه لرې کومه د کانټور ته راځم. کله چې په دې باندې کلیک وکړم دلته هم موږ تاسې تغییرات راوستلی شو. ګورئ دا مختلف اپشنونه دي. هر یو چې اپلای کول غواړئ زه به دا ورته آف کړم. د بیویل ان امبوس سره کانټور ده. نو دلته هم موږ تاسو سره ټول همدغه اپشنونه چې ما تاسو ته وویلې ټیکسچر موږ سره څه کار کوي. زه دا کانټور لرې کوم ټیکسچر یوازې پرېږدم. چې کله زه ټیکسچر ورته اضافه کړم ګورئ دلته ټیکسچر کې موږ تاسې پیټرنز ورته اضافه کولی شو. څه ډول پیټرن چې تاسو په کار وي تاسو کولی شئ چې څنګه کوئ اضافه یې کوئ. زه دا کینسلوم او د دې دپاره زه راځم فرض که زه به دا صفحه لږ بیرته زوم آوټ کړم کوچنی به یې کړم او دا عکس به ورته انتخاب کړم یا دا یو عکس به ورته انتخاب کړم. ډبل کلیک کوم چې لایر سټایل ما سره څنګه شي اوپن شي. اوس راځم ټیکسچر ته. چې کله ټیکسچر ته دا ګورئ دا ټیکسچر موږ په دې باندې اپلای کړه. هر ډول ټیکسچر چې ستاسو خوښه وي تاسو کولی شئ څنګه کوئ
اپلای کوي. نو د فولډرونو کې موږ سره مختلف ټیکسچرونه دي. هر یو ټیکسچر چې ستاسې خوښه وو تاسې کولی شئ چې په لیکنې او همدا ډول په یو عکس باندې څنګه کوئ اپلای کوئ. نو دا موږ سره د ټیکسچر د اپلای کولو ټول کمانډونه دي چې موږ تاسې په دغه شکل کولی شو چې د ټیکسچر څخه ټیکسچر اپلای کړو. نو دوستانو په دې هیله یم چې یو څه مو ترېنه برداشت کړی واوسي. زموږ د نن ورځې درس هدف دا و، زموږ د نن ورځې درس مین خبره دا و چې څه ډول کولی شو که موږ یو ډیزاین کوو موږ سره 10 15 یا 20 لیرز واوسېږي او په هغې باندې غواړو چې موږ برایټنس اضافه کړو په یو وخت کې به ټول اضافه شي. نو تاسې به راشئ اجسټمنټ لایر به ورته واخلئ او همدا ډول کله هم چې موږ تاسې یو سمپل یا سنګل لایر باندې غواړو چې تغییر راولو نو هماغه لایر انتخابو ډبل کلیک پې کوو چې موږ ته لایر سټایل څنګه شي اوپن شي. بیا موږ سټایل هم ورکولی شو، بلنډینګ اپشنز دي، بیویل انمبوس دی، کنټور دی، ټیکسچر دی، دا ټول موږ تاسې بیا له دې ځایه ورکولی شو اضافه کولی شو چې مختلف سټایلونه ورته څنګه کو پرې اپلای کو او خپل ډیزاین ښکلی او جوړ کو.